توکل څه ته وایي؟ د حضرت امام مالک رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړ چې توکل څه ته وایي؟ امام مالک صاحب وی چې دنیا کې څومره تکلیفونه او ضررونه مخلوق ته رسیږي دا یقین کول چې دا د الله د طرف نه دي، او که ټول مخلوق غواړي چې چاته تکلیف ونه رسي او الله وایي چې نه زه رسول غواړم، نو ټول مخلوق د خدای په لار کې رکاوټ نشي جوړېدی. او چې څومره مخلوق ته فایده رسي او نفع رسي نو دا یقین کول چې دا هم د الله د طرف نه دي. او که دا ټول مخلوق را یوځای شي او چې خدای چاته فایده رسي دا به بندو، نو د خدای هغه فایده نشي بندولی. د امام مالک صاحب وایي او بعینه د الله د کتاب هم دقسې وینا ده، وایي یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. که تا ته الله ضرر رسول غواړي نو دا ضرر بل څوک نشي ختمولی، دا به الله ختموي. الله درته ضرر نه ورسوي بل څوک نشي درکولی. او که تا ته وان یردک بخیر فلا رد لفضله، او که تا ته الله پاک خیر رسول غواړي نو د خدای دا خیر بل څوک نشي بندولی. او تیره جمعه مې درته ویلي چې مونږ به اسباب استعمالو، ډوډۍ به هم خورو، اوبه به هم څښو، دنیا د اسبابو ځای دی. لاس به هم استعمالو، خپه به هم استعمالو، دم به هم کوو، تعویض به هم کوو، خو دا به نه وایو چې زه د ډاکټر جوړ کړم، ډوډۍ موړ کړم. دا به نه وایو چې زه د ادارو جوړ کړم. مونږ به وایو چې په دې ټولو څیزونو کې فایده الله چوي، اثر پکې الله چوي. او چې الله وغواړي نو ډوډۍ به خورې مړېږي به نه، اوبه به څښې تنده به دې نه ختمېږي، علاج به کې جوړېږي به نه. او چې الله وغواړي نو حضرت ابراهیم علیه السلام یې په اور کې بچ کړی. دغه رنګې د ډوډۍ مسله هم ده چې چا له خدای وس نی ورکړی هغه له خدای بېوس هم ورکوي. چې چا له خدای وس ورکړي یا به خپل وس استعمالوي نتیجه به پیل لیږدي. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې زه او نبي علیه السلام په لاره تېرېدو، وی په دې اونه کې یو مرغۍ ناسته وه، رسول الله مبارک او دا مرغۍ په سترګو ړنده وه. د ړندې مرغۍ پته لګي د سترګو چې دې انسان نه خو چې کش بیا واورېده نو ټوپ پې کړی او انسان یې نه لیده. خو به هر کیف مونږ به دا خپل پرېږدو. نبي علیه السلام وفرمایل ای انسه دا مرغۍ ړنده ده. او تا ته پته ده چې دا مرغۍ څه وایي؟ دا په سترګو ړنده ده، تا ته پته ده چې دا څه وایي؟ ما وی نه الله، نه د الله رسوله نه ما ته پته نشته دی. وی دا مرغۍ وایي چې الله ته خو ډېر انصاف دار یې، الله ته خو د انصاف کارونه کوې، خو ربه زما خو سترګې ړندې دي، زه به خوراک سره څه کړم. واقعي کې مرغۍ وي او سترګې ړندې وي نو دا خو خوراک نه چې دانې ته مخ وکړه ښکته کړي او ټک پې وچلې. اوس میږی دی دا په بین معلوم کړي، بین پسې به لاړ شي. مرغۍ خو په بین شی نشي معلومولی، هغې په سترګو ایني او چې کوم شی ورته په سترګو ښکاره شي نو مخ وکړه ورپسې ورښکته کړي او ټک ورله ورکړي اوچته کړي. نو دا مرغۍ وایي رسول الله مبارک فرمایي چې انس وایي ما ته یې وایي چې دا مرغۍ چې کومې چغې وایي په دې پوهېږې نه، دا وایي چې الله ته خو ډېر د انصاف خاوند دی، خو ربه زما خو نظر نه لګي نو زه به روزي د کم ځای نه کوم. وایي چې دا خبره حضور پاک وکړه، دې مرغۍ ته مونږ کتل، یو ملخ راغی د مرغۍ دې مخلوق ته ډېر رانږدې شو او مرغۍ خوله واده کړه او دا ملخ یې په دا خوله کې وردننه شو او مرغۍ خوله بنده کړه او ملخ یې تېر کړه. نو بیا دې مرغۍ سندره ووایي الله. وی حضور پاک بیا ما ته وفرمایل چې انسه اوس دا څه وایي پوهېږې پې؟ ما وی نه د الله رسوله. وی دا مرغۍ وایي چې ومن یتوکل علی الله فهو حسبه، چې څوک په خدای اعتماد وکړي الله وله کافي دی. د قرآن دا آیت دی مرغۍ وایي چې څوک هم په الله اعتماد وکړي فهو حسبه الله وله کافي دی. یقینا د مرغو مونږ وایو دا روزي دوکان کې ده، دا په زمیندارۍ کې ده، دا زما د لاس کې ده، که دا ما د لاس باندې تخم ونه نسته نو ما د غنم نشته، دا زما په دې منډو ترړو کې ده، که دا منډې ترړې مې ونه والې روزي نشته. بېشک ته به لاس هم استعمالوې، ته به تخم هم کرې، ته به دوکانداري هم کوې، ته به نوکري هم کوې، ته به دوکان نه منډې وې، تجارت نه به منډې وې، خو روزي په دې کې نه ده، روزي د خدای په اختیار کې ده. ګنې ډېر دوکانداران به درته وښیم چې یو د دوکانو کې وی نه چلېږي تاوان مې وکړو بل دی ته یې یوسي، بیا وی نه چلېږي تاوان یې وکړو بل دی ته یې یوړو. او ډېر زمیندار به درته وښیم چې پسه یې کرلې پې سیلاب راغلی پې ګلۍ راغلی څه پکې نشته. او ډېر تاجران به درته وښیم چې د هغې تجارت به کوټی، او ډېر خلک به درته وښیم چې کور نه به رواني ډیوټۍ له په دا لاس کې به په دا خپه کې به پالج راشي او کور ته به د بل په اوږه راشي.
د لاسو کې طاقت الله پیدا کړی دی په دې ځمکه کې د زرغونتیا طاقت الله پیدا کړی دی دا په کومو خپو چې ته ډیوټۍ لځې په دې خپو کې دا طاقت رب العالمین پیدا کړی دی او کومو سترګو باندې چې ته ګورې چې دا شی اخلم دا د فایدې دی او دا شی اخلم دا د تاوان دی تاجر سوداګر ته دا پته لګي دا د فایدې شی دی او دا د تاوان شی دی دا عقل او سوچ او فکر د رب العالمین درکړی دی او دا سترګې د خدای درکړي یو نیک سړی په لاره روان دی او یو متکبر انسان په اسور دی کبرجن په اسور دی اسیم ډېر قیمتي دی او چې په دا لاره ځي نو یو چال سره یو خلک دی څوک یو خوا منډې وي څوک دی بل خوا منډې وي او د ده د انداز د دې شهسوار د کبر دی د لویې دی دا نیک انسان دا ملا صاحب دا عالم دی ورته وایي ای برخوردار ودرېږه هغه ته چا ویلي شو چې ودرېږه هغه هم سوچ وکړه چې دا ملا صاحب د پټکي والا خیرا راته ونه کړي ودرېده څه وی وی ته څوک یې وی زه د بادشاه غلام وی بادشاه ته د نږدېکت هم شته که هسې غلام یې لکه څوک غلام په څوکۍ ولاړ وي د دروازې څوک په باغ پټو کې خدمت کوي نږدېکت ته یې ورته شته او که نه هسې وی غلام یم وی نه د بادشاه ډېر نږدې خادم دی نږدې وی څه مطلب څنګه نږدې یې څه مطلب وی زه دومره بادشاه ته نږدې یم دومره نږدې چې دی یوازې نو بې زه ورسره یم بل څوک نه یم چې دی یوازې زه ورسره یم زه یې مدد کوم چې دی اوږي شي زه ورله ډوډۍ راوړم چې دی تږي شي زه ورله اوبه راوړم چې دی اوده شي زه یې څوکی کوم چې د دا جد پیښ شي زه ورمنډوم دومره نږدې دی یوازې زه ورمنډوم زه یې حاجت پوره کوم اوږي شو ډوډۍ زه ورکوم تږي شو اوبه زه ورکوم بیمار شو علاج وله زه کوم او د ده ساجت یې نو اوله زه پوره کوم چې اوده شي بیا زه څوکی کوم چې اوده شي سر باندې زه ولاړ یم څوکی زه کوم دومره نږدې یم او چې چېرته غلطي ده نه وشي بیا سي وی بیا راته غوسه کوي چې غلطي وشي نو غوسه راکوي څپې به هم راکړي او که قصدن دی خلاف ورزي وکړه بیا څه کوي وی بیا مضبوطه سزا راکوي او وی درودې درته په ښه نظر ګوري وی او درې ټیمه راته ډېر په ښکلې نظر ګوري سهار راته په ډېر ښکلې نظر وګوري غرمه راته په ډېر ښکلې نظر وګوري وخاندي ماسخوتن بیا راته په ډېر ښکلې نظر وګوري وخاندي دا عالم ورته وایي دې شهسوار ته وی ښه دا خو ستا او ستا د مولا ستا او ستا د سودار معامله ده زما او د سردار مسوره زما سردار ستا سردار چې یوازې نو ته ورسره او زما سردار چې زه یوازې ما سره یي چې یوازې ما نو ما سره ما نه پرېږدي یوازې ما سره مدد کوي ستا سردار چې اوږي شي ته ډوډۍ ورکوې زما سردار چې زه اوږې شم ما له ډوډۍ راکوي ستا سردار چې تږي شي ته له اوبه ورکوې زما سردار چې زه تږي شم ما له اوبه راکوي ستا سردار چې اوده شي نو ته پیره ورکوې څوکی کوې زما سردار چې اوده شم زما پیره کوي ستا سردار ته چې حاجت پیښ شي ته ول حاجت پوره کوې زما سردار چې ما ته حاجت شي ما له حاجت پوره کوې ستا سردار چې تا نه غلطي وشي نو څپېړه درکوي زما سردار چې ما نه غلطي وشي معاف کوي مې او ستا سردار چې ته قصدن غلطي وکې او ګناه وکې سزا دله درکوي زما سردار چې زه قصدن ګناه وکم غلطي وکم خلاف ورزي وکم او الله توبه نو ما ته خاندي او معاف کوي مې وایه ستا سردار ښه دی که زما سردار ښه دی وایه خبرې کوه ستا سردار ښه دی که زما سردار ښه دی غلام اس نه راټوک کړی او د دې نیک انسان لاس یې ښکل کړل وی عقل دې راته وښوه واقعي رښتیا خبره ده هو ما اینما کنتم قرآن حکیم کې الله فرمایي چې ته کوم ځای یې زه در سره یم زه ستا نه جدا کېږم زه ستا مدد کول غواړم ای بنده ما نه وغواړه په ترمذي کې حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که ستاسو دا ټول مخلوق لو ان اولکم و آخرکم ورتبکم و یابسکم وی که ستاسو دا ټول مخلوق اول او اخر مسلمان او کافر نیک او بد دا ټول داسې شي که نه دا ټول چې دا دینه نیکان بل څوک نه على اتقى قلب رجل دا یو ډېر پرهیزګاره انسان زړی شي خوله نه زړه ډېر زیات پرهیزګاران شي په خوله ظاهر نه د زړه نه وی قسم په الله الله وی زما په ذات قسم چې زما خدای کې دونه زیاتې نشي راوستی او که دا ټول مخلوق ټول بدعمله شي او د زړه بدعملي شروع کړي دا ټول مخلوق ما نقص فی ملک شیئا زما په بادشاهۍ کې دومره کمی نشي راوستی زما خدای کې کمی نشي راوستی او که دا ټول مخلوق دا انسان او دا حیوان او
دا مسلمان او دا کافر دا ټول په یو میدان کې ودرېږي او ما نه وغواړي خو هغه څه وغواړي چې د دې سوچ او ارزو کې څه تېرېږي یو خدای چې بعضې شی ممکن یې نو راکړه نه سوچ کې څه تېرېږي لکه یو سړی وایي چې خدای ماله د 2 واړه اسمانونه او دا 2 واړه ځمکې راکړه چې سوچ کې څه تېرېږي ما بلغت چې د ده په زړه کې او تصور کې څه راځي او ما نه وغواړي او دې ټولو له زه د ده د سوچ او د غوښتنې په برابر ورکړمه نو ما نقص فی ملکي شیئا زما په بادشاهۍ کې دونه کمې نشي راوستلی ولې ذلک بأني جواد سخي ماجد هر سره سره شته هر سره سره شته او چې زه کوم کار کول غواړم پرې ستړی کېږم نه ویم کن نو فیکون شنو شي به دومره لوی ذات ته چې ودې ستا حفاظت الله ویرسل علیکم حفظة داسې فرشتې در باندې مقرر کړي دي چې ستا حفاظت کوي که دا فرشتې نه وي نو شیطان خو زموږ دشمن دی دا مولیان مې ټول وجلې چې زه لګیا یم او دا خلکو بېلمازه کوم او ته مونځ ښیې زه لګیا یم او دا خلک بېدینه کوم او ته دینداره جوړی زه لګیا یم دا خلک دوزخ ته غورځوم او ته دوزخ نه بچ کړې زه لګیا یم دې خلکو باندې بدعملي کول غواړم او ته ورته بدعملۍ باندې خدای خفه کېږي مه کوه زه لګیا یم دا خلک په حرامو کې وردننه کول غواړم چې د خدای نه لرې شي او ته ورته وایې حرام مه کوې الله پرې خفه کېږي نو د شیطان لویه مقابله خو نن زمانه کې ملا کوي عالم کوي نیکي د تعلیم ښایي ګناه نه د علم بچ کوي دا مولیان به ټول وجلې دا صالحان او دینداره تسبو والا به ټول وجلې دا دعوت والا به ټول وجلې یو به نو پرېښي دا چې څوک بل ته نیکي ښایي دا به ټول وجلې وي چې دا افضل کفر خور شي ویرسل علیکم حفظة د الله څوکیدارې فرشتې دي دا کار د پلار نشي کولی پیریان خو ته نه په پیریانو کې هم کافر هم شته او مسلمان هم شته دا کافر به لګېدل او دا مونږ به وجلو مونږ څوک هغه دشمن چې تی نه یم تا سره هر څه کولی شي یرسل علیکم حفظة خدای څوکیدارې فرشتې مقرر کړې ستا حفاظت کوي او چې کله وده شي الله یو سړی په بیابان مالک ابن دینار په لاره روان دی او یو سړی وده دی په یو دشت بیابان کې مار پې د پاسه پروت دی په دې سړي مار او دا سړی چې په دې خوب کې ساه والي دا مار یې د خولې ته مخامخ شي وایي زه ویرېدم چې خدای دا مار ټک ورنه کړي په دا خولې ونه چیچي لوی اجدها د پروردګاره وایي دا سړی راویښ شو وایي چې دا سړی راویښ شو لویه ساه یې واخېسته یو ها یې وکړل او دې مار ته یې وکتل دا مار یې ولیده بېغمه وده شو بیا خوب ورغی یا پروردګاره دې وخت چې هله خوب ورځي موږ نه وتښتېده مار په بشیر جان پروت دی خوب موږ له نه راځي موږ نه خوب وتښتېد او د کمبخت راویښ شو او چې راویښ شو اسویلې وکړه بیا وده شو او مار یې ولیده یا خدای څه پکې دا مار په دې سینه راروسته شو زه تماشا کوم او له لرې دی نه چې خدای ما ته دغه ونه کړي چې دا مار راروسته شو نو دا مار د خولې نه هوا وباسي بیا هوا وباسي بیا هوا وباسي د خولې نه هوا وباسي او دې سړي په دې ما وایي ما وایي چې زهر یې پټرول وروغورځول دا خو به تباه شي د سرمن خو به ټول سورسته شي او دا سترګې او پوزه خو ورده ټول هر څه تباه او برباد به وي یا خدای زه غوزار هم پرې نشم کولی شی مضبوط دی یارېږم هم چې دا که ورکوم خو د ده په دا خېټه غوزار لګي دا سړی مري دا به څه کېږي او دا سړی لږ ساعت بس بیا سترګې غړې کړي چې دې مار ته وګوري بیا وده شي دا خدای ړوند دی څه ځان غوړه کولی بخته که زه اوس وایم چې دې وتښتي د مار د دې مری نه په دې لاس سره ونیسي او ښه مزېدار اسویلي کوي په خوب کې هوا یې خیږي غرار یې خیږي او چې سترګې یې غړې کړي دې ته وګورې بیا غلې غوندې وده شي دا مار رو رو ته وښویل لاړ کوش شو لاړ کوش شو چې دا مار ته کوش شو او دې یو جالې ته ننوته نو زه ورغلم دې سړي ته ومې وړقاو چې مې وړقاو نو دی راپاڅېده ولې دې وړقولم ما وی د خدای ظالمه خولې مونږ نه وبېږي ما نه خولې بېږي تا دا مار نه لیده چې دا په سینه دې پروت و وی یو دا څه شی و خدایا څه شی و مار نو تا نه لیده وی ما خو وی که د ما مخ ته څوک ببوزی وی زه خو په دې لوم پوی خو ما وی څوک د خدای نیک بنده ته ناست دی او ګرمي مې شوې ده او د مخ ته مې یخه یخه واله رسئ ببوزې راته وی ښه دا مارو ما وی دا مار رښتیا ووایه الله څه وایي زه در سره یم در سره مدد به دې زه کوم مار خو خدای پیدا کړی دی مار نه بچ کوونکی خو د الله ذات دی دغه مار او دغه لړم دی چې الله غواړي ټک به درکوي چې الله ونه غواړي د دې نه به خدای ساتي نشي درکولی حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله ورته وغورځو
او خدای الله مقرب پیغمبر دی او خدای ته ډیر نږدې دی ټول پیغمبران الله ته نږدې دي خدای د متعلق الله قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین مونږ د ماشوموالي نه د ابراهیم پیژنده ما ولې د ماشوموالي نه هدایت پړکی چولی هر سړی الله ته معلوم دی د خدای نه څوک هم غیب نه دی هر پیغمبر ته خدای رشد د ورکوټوالي نه پړکی چولی دی خو دا د خصوصیت دی چې دی لا ماشوم و چې دی چا خطا کړی نه دی دی لا ماشوم او پلار به بوتان جوړولو ده به بوته ته ورکوله دی لا ماشوم دی چې پلار سره مناظره کوي بابا خدای دې کم دی ای قومه خدایانم کم دی قوم یا هغه ستوري چې ستورو باندې شپه تېره شوه ورځ رڼا و یا خدایانم څه شو چې سپومۍ راوخته هغې له ورغې چې څوک د سپومۍ عبادت کوي ای خلکه خدای هم څوک دی وایي دا هم خدای دی دا ستاسو خدای دی چې سپومۍ رڼا ختمه شوه یا خدای هغه رڼا هم څه شوه چې نور راوخته هغه خلک چې د نور عبادت پې کو هغې ته وایي خدای مو څوک دی وایي دا نور او دا خو ډېر لوی دی او هلکه داسې طرز پې کوي چې نور پرېوته وایي زما هغه خدایان نه دي په کار چې د چا یو وخت کې رڼا وي په بل وخت کې نه یو وخت کې وي او بل وخت کې نه زما الله هر وخت موجود دی او زما د الله رڼا د هدایت هر وخت موجوده ده او زما د الله فایدې او رڼاګانې په بوټو کې هم ځلیږي په اوبو کې هم ځلیږي په نور کې هم ځلیږي او په ستورو کې هم ځلیږي دا د خدای د قدرت نښې دي ماشوم دی لا پوټی نه دی پلار ول یو ځل بوت ورکړه پلار به بوتان جوړول تماثیل د بوتانو ډیزاینونه به جوړول نو پلار یې دا مطلب و زر څوک یې زر یې پلار دی څوک یې تره دی څوک یې پلار نوم یې تاریخ دی بهر کې نو هغه وایي چې زما د دې بچي د بوتانو سره لږه مینه پیدا شي دی خو د دې بد وایي چې لږه مینه پیدا شي بچې دا یو ډېر ښایسته شی مې جوړ کړی دی خدای او دا ده که نه بازار ته یو څه خرڅ کړه پیسې وګټه که نه بچې چې پیسې وګټې خو ته به هم ښه شې موږ به هم ښه شو خوراکونه او سیلز سپاټ به پې وکړو هغه په مالوچو کې بند کړی و ډېر عجیبه انداز سره ابراهیم علیه السلام د دې پلار په مخ کې دا بوت اوچت کړه او غېږ کې ونیو چې دې خفه نه شي غوسه نه شي پرېږدې چې بازار ته یې وړو نو خپه کې وله پړې واچو د ځمکې دی راوباغاو او خلکو ته آواز کوي ای خلکه څوک هغه خدای علي چې فایده چاته نه شي رسولی او تاوان رسولی شي فایده نه شي رسولی که ته دې زوی غواړې والله کې دله درکړي که ته دې وایې چې دې دې ما جوړ کړي والله کې دې جوړ کړي که ته وایې چې دې دې ما ته ډوډۍ راکړي والله کې دله درکړي که ته وایې چې دې دې ما نه ضرر لري کړي نو پس مچ دې پې کښېني ځان نه دې درکړي دا او ضرر درکوي الله پې خفه کېږي د ده په تقرب او په عبادت جهنم کې سزا به درکوي نو خلکو به زر روچت کا او شی به او د مونږ خدای دې د خپې نه تړلی دی خدای دې بېخ وباسه خپې نه چې څوک تړي نه دا خدای وي اوهو بیا د بي دې زمونږ د خدای وکړه دا ماشوم دی دا ماشوم نو چې کله اور ته غورځوي که نه او داسې اور نمرود بل کړی دی داسې اور چې د پاسه مرغۍ پې پر نه شي والی او هر چا پکې خپل حصه کړې ده او خشاک یې راوړې ده غورځولې ده غرغنډه ده او داسې خطرناک اور دی چې هغوی له چل نه ور دی چې د ابراهیم پکې څنګه ور واچوي دی چې ورچې خو موږ به هم ورته ورنږدې کېږو بابا دې اور ته به څوک نږدې شي او چې کوم حضرت ابراهیم ورغورځوي نو الله ته فرشتې چغې کړي یا خدایه ستا دقه یو بنده دی دقه یو باقي ټول ستا دشمنان دي الله را یو بنده دی چې تا یادوي بل څوک نشته ای خدایه اور ته یې غورځوي دا خو ډېر خطرناک اور دی دی به څومره سوځي ربه مدد یې وکړه مونږ ته اجازت راکړه چې مونږ یې مدد وکړو الله وایي ښځی ورشئ که څوک یې مدد کوي وکړئ خو تپوس دې وکړئ که هغه درته وایي چې زما مدد وکړئ نو بیا مدد وکړئ او که هغه درته نه وایي چې زما مدد وکړئ نو بیا به نه کوئ بس فرشتې خوشحاله شوې چې مونږ خو یې مدد کولی شو راغی یو فرشته د باران والا زل او طوفان والا چې راغی ابراهیم علیه السلام ته ودرېد هغه فرشتې چې باران زما لاس کې دی ما له الله د اختیار راکړی او زل او طوفان هم زما په لاس کې دی که دې خوښی الله وایي تپوس دې وکړه که اجازت یې درکړه نو وکړې مدد نو اوس په یو سیکنډ کې به داسې باران راولمه چې په دا اور باندې به وکړم اور به مړ شي او طوفان او سیلی مې هم په لاس کې ده که دې خوښی نو دا اور به اوس اوچت کړمه او د دې نوموریانو په دا کورونو کې به یې وردننه کړم هوا به راولم او دا ټول اور به اوچت کړي او دا بصري به په دې کورونو کې دي ټول د لاسوځو څنګه دې خوښه ده وایي اما الیک فلا تا ته مې ضرورت نشته هېڅ ضرورت نشته یو فرشته راځي زه حاضر یم ما ته وایه نشته حاجت بل راځي زه حاضر یم ما ته وایه
بل راځي زه حاضر یم ما ته وایه حضرت جبریل راځي علیه السلام هغه جبریل چې د سمودیانو د عادیانو په یو چغه باندې بیخکندي کړې ده هغه جبریل چې په یو پړق باندې د وزر په یو رب باندې د لوط علیه السلام ټول قومونه اوچت کړي دي لوړې راغورځولي دي زه راغلی یم ما ته وایه نه زما رب ما نه خبر دی که الله خبر دی او الله خبر زما رب خبر دی رب پیش او کار پیش دې ته توکل وایي دې ته په الله بروسه وایي دا زما دا د لویو خلکو شان دی زما نه ګوري که ما ته تکلیف ورسېده نو زه به په اسبابو نظر کوم که څوک راغی چې بچ کوم دی دا به نه چې ما مه بچ کوه ښه ده که بچ کولی شي بچ کا زه کمزور یم دا زما شان نه دی دا د چا شان دی د لویو خلکو شان دی دا د ابراهیم علیه السلام شان دی دا د رسول الله مبارک شان دی بس زما رب ما ویني که نه چې اوچت یې که ټال کې کېناو او ټال یې جوټه ورکړه او د اور مسته سینګ ور وغورځېده هلته ورته جبریل علیه السلام ناستو کلکې ونیوه چې خوږ نه شي په خشاک کې په دا اور کې سکروټو کې خوږ نه شي او الله اور ته وی یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراهیم اورا یخشا خو داسې یخ نه چې د جنوري او د دسمبر په شان یخني پکې سلاما معتدل او په دا اور کې دننه ورته خدای پاک د اوبو چینه پیدا کړه کنډولو سره د اوبس کې او په دا اور کې دننه والا خدای بوټې زرغون که د میوې هغې نه میوه شو کوي او خوري کولی شي الله که نه شي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه په الله دې بروسه وکړه زه نه وایم قرآن وایي زه کافي ما ان الله بالغ امره الله وایي زما عمره زورور څوک نشته خپل حکم بل ته رسولی شم او دا خپل حکم نافذ کولی شم دلته خو به جج اډر وکړي چې دا فیصله نافذه ده پولیس به مدد نه کوي هغه له به ګوتې نه وړي بیا به څه کوي ورسره پولیس به مدد نه کوي جج به وایي دا ونیسئ جیل کې واچوي پولیس به وایي نه نشته غیب دی هلته دی دلته دی بیا به څه کوي الله وایي زه خپله خبره بل ته رسولی شم او خپله خبره نافذ کولی شم او چې کومه فیصله ده زما هغه فیصله به خامخا زه نافذ کوم په هغې کې څوک راکاوډر نه شي جوړولی چاله روزي ورکوم څوک یې نشي بندول او چا نه بنده کم والله که څوک یې وله ورکړي بندول دو قسمه دي یو دا چې غریب یې کړي بندول بل قسم هم شته چې غریب بني مال به ورته ډېر پروت وي خو د خوراک قسمت پې پکې یو ډېر نیک سړی اوس مړ دی خدای دې وبخي د دې پېښور ډېر زه ورته اوس هم دعاګانې کوم نیک سړی ما له یو ځل دعوت وکړو ما سره مې روټۍ خوري زه ولې لاړم هغه زما د وجې نور هم ډېر خلک راغوښتي دا خپل علاقې عالمان او نیکان او صالحان او ډېره ناشنا او قیمتي ډوډۍ کړې وه چې ما ورته ویل چې لکه دا خو د اسراف کړی دی تبذیر دی کړی د هوټل نه ګډانو د چیلو غوښې او دا قسم څیزونه راغوښتي دا دسترخوان لګېدل ما ته دې خلکو ته یو دوه درې څلور خبرې دوه څلور خبرې مې موکړې هغه په هغه اوږه کې ډېره قیمتي ډوډۍ وه چې ډوډۍ یې شروع کړه ده وی ما زما روټۍ راوړی نه دلې په یو ټیفن کې ماهیوې او که څه شی و سپینې او داسې یو لږه غوندې روټۍ راوړه د په قاشق هغه ځان ته واچوله په پلیټ کې او هغه سپینه ډوډۍ هغه یې شروع کړه مې ته دا نه خورې وی دا په ما بندي پرهیز دی نشم ما ویل لږ وخوره نیکبخته ما ورته خندل مې زه به دله دم کم لږ وخوره دې مېلمنو سره خیر دې پرهیز خلک کوي کله کله ما ته یو ځل ډاکټر صاحب پرهیز کوه څه خبره وه نو ما ورته دا څنګه نه وایي داسې پرهیز نه خیر دی هفته کې یو ځل وجود ته د شي ضرورت یې خوره خو داسې همیشه مه خوره مې مړی یو ځل ما ته مولانا صاحب دا مې تېرېږي نه دې مری کې مې نښلي اوس به تا سره ناست یم دلته به ونښلي بیا به څه کوم چغې به هم لاندې به نه ځي او چې خېټې ته ورسېږي هغه چغې دردونه بیا ته زما نه شي برداشت کولی ته به هم راته خفه شي وایي زما دقه بې مالګې دال او دا بې مالګې روټۍ بس نور نه دغه زما کار نو دوه قسمه بندېدل دي یو خو دا چې مونې به نه او دویمه څه ده دویمه دا چې وي به او نه به یې خورې زه اکثره بل هم یو ځای کې بیان کوم نو ما وی د علم متعلق بیانو مې په دې خپلو بچو علم وکړې نو مې دا خلک وایي چې په دې بچي علم وکړم ډوډۍ به د کوم ځای که مې انجینیر کړ خو ډوډۍ ډېره ده که مې ډاکټر کړ نو بیا هم ډوډۍ ډېره ده که مې سرکاري افسر کړ بیا هم ډوډۍ ډېره ده خو که علم مې پې وکړه د ډوډۍ به د کوم ځای نو ما ورته وخندل مې علم پې وکړه چې په ډوډۍ موړ شي
مې مونږ مولیاو خدای روم دومره ډوډۍ راکړه چې والله اوس چرې نه راځي چې دا ازمې څنګه کوو. مې خو چې کوم ځای ته ځو کوم مجلس ته مې دا پارامي چرګان به ټول مونږ ته خیرې کوي چې هغه بیا راغی وجود را لالي مې دا پارامي چرګان په دې لارو کوڅو کې مونږ ته بیا خیرې کوي چې هغه ملا صاحب بیا پټکی والا راغی بیا په مونږ چاړې خو دی شي. مې ډوډۍ خو نه ټول مونږ وخوړ تاسو وخوړل او بیا د مونږ طالبانو وخوړ. ما ستا په کور کې تروجي پخې چې تروجي وخوري بلکې باټینګن پخې چې هغه باټینګن وخوري بلکې چرګ پوخ شي هغه چرګ وخوري بلکې غوښه پخې شي هغه غوښه وخوري بلکې لوګان پخې شي هغه لوګان وخوري. او طالب له دې ټولو کورونه راغی تا یو شی وخوړ هغه لاس وخوړل. روزي د خدای په لاس کې ښه دا یقین وساته د ایمان وساته چې رزق په خدای ورکړي. د بیبي مریم د ایمان وکړو د پټینه ماشومه د پټینه ماشومه او زکریا علیه السلام په کفالت کې او زکریا علیه السلام ولا کوډګي جوړ کړی او بار نه ورپسې جلنده په خپل وای چابیان زکریا علیه السلام سره دي پیغمبر سره او قران وای زرزان نه ویم کلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا يوزلنا کلم چې ابراهیم زکریا علیه السلام وردن نکیږي نور دی سره پرته او مفسرین لیکي وی په وړي کې ورته د جمی میوه پرته او په جمی کې ورته د وړي میوه پرته او زکریا علیه السلام ته تاسو کوي یا مریم ان لک هذا مریم دا لکما کمی دا روزي دراله دا خودیشتا دی وطن کې دا روزیشتا دینا او بلدار چې جرنده خو ما وایي چې ابي خو ما سره ده دا د کیمرا ده. نو زما طالبانو ته ویم کومه نه تاسو چی نو زما چې در آباد علم بروړي زه څه خبرې خدل ته پرته ده نو اپوټینه ورته سوی الله اکبر اے مریم دا کم دینه دا ډوډۍ ده قالت هو من عند الله دا د الله د طرف نه او بیا سوی ورته اے زکریا تو پیغمبر کنه سوچ کوا ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چې اوغواړي چالم نو بي صبر روزي ورکړي بي صبر روزي ورکړي. سليمان عليه السلام وای الله تا الله هغه په دیوانو په پیریانو حکومت دی الله مال اجازه راکا د مخلوق لري یو کال ډوډۍ ورکوم نشي ورکول یو میاش اجازه راکا میاشم نشي ورکول یو هفته اجازه راکا سليمان هفته هم نشي ورکول یو روز نه خورا روزم نشي ورکول یو وخت خو بل اجازه راکې یو وخت ورکول شي. سليمان عليه السلام خو چې دا ټول دنیا زماده پیریان را سره دي دیوال انسانان را سره دي په دې کارونه کوم په دې ټول پټو کې بغلا وکړه دا پیریان مې راغونډه کې دا چپلا خلاصول شي دا پاک دا وطنونه خو هغه زمانه کې نو سليمان عليه السلام زمانه کې مخلوق ډېر لګو دا دومره چې څومره مخلوق نن په مخ د ځمکه خو دا نو ډېر لګو او ټول کبان دي د دریاب وته یو شل باندې ورود غردول دوی نشي خلاصول او میږي بسونه خلاص کی او مرغان بسونه خلاص کی الله وی نشي کولې وی الله اجازه راک خدر میکو خو الله سره پیغمبر مشوره کوي کوم دې دعوت او کوم دریاب په غاړه وکړه د دریاب غاړه خو هغه په دې خیال چې د مرغانو ته مسانه او به مسانه دي او میانو ته به مسانه او قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې باد تابع باد براته او پاغي بلګیدا چې دا خوراک ښه نشي او قرآن کې الله فرمایي پیریان تابع دي پیریان لګیا دي او د غرونو نه او د ځنګلونو نه میوې راغونډي امراله خشاک او غیاګان مروړي د سارو تنظیم هم د غیاګان راجمع کړي او غلې مقرل شو د دنیا مخلوق او حیوانات او په ځنګل کې چې حیوانات دا ملال شو پاخه شو غټ غټ دیګونه دی پخېږي اعلان وشو چې سليمان عليه السلام باندې دعوت ته او چې څومره مخلوق ته راځي با او ما تاسو ته تیر جمعه وی چې هغه په خبره مارغان پیدا او د مارغانو په خبره هغه پوي قرآن وی هود مولا جرجک په سره ګرځیدل په هغه به معلومول خبرې به وسره کولې میګو سره خبرې کړې الله وی आवाज وکړ مخلوق ته زراسو اعلان وکړه مخلوقه راشنن زما ملمانه د دنیا د ګډ ګډ نمارغان را حیوانات را ارجا تخپل خپل خوراک پروت انسانان را جبش الله دې کبانو سره څوک موازو کدی بم د تراشي چا نه شروع کوم الله دې کبانو نه مخ کې شروع کړ
آواز یو کې د دریاب کبانو د سلیمان پیغمبر زما د آواز واورئ او راشئ تاسو زما میلمانه. مطلب یې دا و چې دا کبان به د دریاب غاړې ته راشي، زه به یو لس 20 منه ور وغورځوم. دا ډېره چې څنګه یې آواز وکړ، یو کب راخطا شو او دریاب غاړې ته راورسېد، او چې راورسېد خولې اوچته کړه او لکه د قینچې یې کولاو کړه، او یو جام یې د خوراک د هغه ډېرو په یو طرف کېښوده او بل یې په بل طرف کېښوده، او چې قلف یې ورکړ ټول یې په یو قلف الوا کړل، ختم. هغه خوراک او ګیاګانې او هر څه الواق تېر کړل. سلیمان علیه السلام حق حیران پاتې شو، خدای دې دا څه اخوندې بلا ده، ټول شی خو دوغ او دا به څه کېږي، دا دومره مخلوق مې را خو ملامته به شم، د انسانان به څه وایي، مارغان راغلي دي، خره غویان راغلي، دا څه په جنجال وړېدم. نو سلیمان علیه السلام هغه کب ته وایي ای کبر هر شی ټول مال خو تا کمبخته خلاص کړ، شخوند یې پې مو نه و، دا نور مخلوق به څه کوي؟ او ته څه وایي؟ وایي ښه مېلمه ته څوک دا خبرې کوي، نو مېلمه هم خدای ته وګوره، نو مېلمه هم دا لوبه کوي، ټول دسترخوان دې وله جارو کړ. که بشیر ډېر هم خوري خو داسې خو هم نه کوي که نه چې ټوله سره جارو کړي، څه خو بل ته پرېږدي که دسترخوان دې غونډ جارو کړ. سلیمان علیه السلام هم ملامته شو چې واقعي دې خو دې وخت زما مېلمه دی، دا خبره خو ماله نه وه په کار. کب ورته څه وایي؟ وایي سلیمانه نار دې پرېښودم، و د نر بچیه نار دې پرېښودم. روزانه رب العالمین دا چې څونه مې وخوړه دا 2 نوړی راکوي، نن یې تا ته وسپارلم، یوه دې راکړه. وایي که نو اوس روزي د چا په لاس کې ده؟ الله په لاس. یو سرکاري افسر را روان و د کوټې نه، جس ته راوخت، جس ته نو ماشوم بچی ورسره دی، ښځه هم ورسره ده، واړه ورسره دي، نو لاس کې ورسره نینې دي. نو دا ماشومان خو به د نینو لوبې کوي، کله داسې ولي کله داسې ولي، نینې یې خولې ته ویشتې را ویشتې لوبې ټوقې کولې، ټاک شو چې یو نینا پوزې ته لاړه. چې پوزې ته نینا څنګه لاړه، ماشوم ورپسې ګوتې کړه، نور اوچته شوه. هغه ماشومان خو پوهېږي نو ګوته پکې واله، نور اوچته شوه. ماشوم چغې کړې، پلار ته وایي بابا دې کې مې نینا نښته، چې اوس خدای دې سره څه وکړو. ماشوم په ژړا دی، اوس پلار یې سوچ وکړه چې کوس واپس ځما، ډاکټر له نو وخت پې لګي، ټکټ مې هم تیار دی، زه له دې نه نه مرې، جس ته به وخېږم خو لاهور ته رسمه او نیمه ګنټه مزل نه هلته ډاکټر چې نیمه ګنټه کې ودلته ډاکټر نه شم رسېدی، جس نه کوشم ډاکټر نه به بوځم. ماشوم یې قلار 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 کړ، خو غلی شو، یو پوزه کې دینین ښتې ده، جس ته وخته، جس لاهور کې کوز شو، کور ته لاړ، سامان اوس کور کې کېده چې دا ماشوم اوس ډاکټر ته ورسوم. خو چې څنګه کور ته لاړه او سامان ږدي، نو کور کې د ماشوم انټوشې وکړه، چې انټوشې وکړه انینه دې لاندې پرېوته، هغه دی نه چرګې رامنډه کړه چې ټک شو، هغه نینې اوچته کړه او ویې خوړه. زه وایم الله د کوټې نه نینا هغه چرګې له په کوم ځای کې راوسته، د ماشوم په سپېمه کې دی وله مقرر کړې وه چې دا نینا به خوري، د کوټې نینا ده او دې ټیم کې به یې خوري، نیمه ګنټه پس به یې خوري، ګنټه پس به یې خوري، وروسته به یې هم نه خوري. او په کومه کارخانه کې وله راوړله، په پوزه کې وله راوړله، کمه درته وویل.